زه نن تاسو مخکې په دې مختصر نشست کې په موضوع باندې د مسح متعلق څو خبرې بیانول غواړم. دین اسلام دا د اعتدال دین دی. کوم شی چې شریعت مونږ ته په کوم مقام باندې کوم محل باندې څونه ښودلی دی، مونږ نه د دینه تجاوز کوو او نه په دې کې کمی کوو. شریعت چې مونږ ته یو شیز ښودلی دی، مونږ بالکل په دغې باندې عمل کوو. په دې موضوع باندې د متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله بیان په نیټ باندې تفصیلی موجود دی. زه تفصیل ته نه ځم، بلکې بعضې خلک داسې دي هغه وایي که په موضوع باندې مسح کول جایزه وي نو دغسې په جرابو باندې مسح کول جایزه ده. بلکې یو داسې طبقه ده چې هغه یو قدم مخته خبره کوي، وایي که په پښه باندې یو داسې کپړه تاو کې چې هغه بالکل په نام باندې کپړه وي نو په دې باندې مسح کول جایزه ده. نو موږ اهل سنت والجماعت نه د افراط قایل یو او نه د تفرید قایل یو. شریعت چې موږ په کوم ځای باندې درولی یو، موږ ته هغه ځای خپل هم خوښ دی، موږ هغه ځای خپل خوښوو او موږ دغه ځای چې کومه د خپل تعلق والو ته او د خپل مسلک والو دپاره هم خوښوو او موږ دې ته هم د دې مسلې خبر ورکوو. او دې سره څو مسئلې دي. اوله مسئله ده چې د مسح کول چې کوم محل دی هغه څه دی. کله چې موضوع تاسې پښو کوي نو د دې دوه حصې دي، یوه لاندې حصه او یوه د بره حصه. کومه چې د مسح محل دی هغه بره حصه ده. د بره حصه چې کومه ده په دې باندې به مسح کوئ. او دومه مسله ده چې د دې چې کوم مقدار دی هغه څه دی. ډیر قولونه په دې کې دي، خو راجح کول د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. هغه دا وایي چې کوم مقدار دی، یعنی د 3 ګوتو د مقدار برابر دغه د مسح مقدار دی. که 3 ګوتو سره یو انسان په موضوع باندې مسح وکړي نو د دې مسح وشوله. او درېمه مسئله چې کومه ده د دې د مسح چې کوم مدت دی هغه د مقیم لپاره 1 ورځ او 1 شپه او د مسافر د سړي لپاره 3 ورځې او 3 شپې. څلورمه خبره چې کومه ده هغه دا چې د دې مدت ابتدا به د کوم ځای نه کیږي. کله چې یو کس اودس وکړي او په اوداسه سره موزې واغوندي، موزې پښو کې، نو په دې نه به چې کله د دې انسان اودس مات شي، هغه که واشروم ته لاړ شي یا جسم نه هوا خارجه شي یا وینه خارجه شي یا نور څه داسې نواقض وضو نه یو شی هغه ملاو شي پکې، نو په دې وجه سره د دې ځای نه د دې مزید مسح ابتدا کیږي. دوه طبقې داسې دي چې هغه په دې مسئله کې موږ سره اختلاف کوي. یوه طبقه روافض چې هغه بالکل د دې د سنیت قائل هم نه دي، د سنیت انکار یې کړی دی. هغه وایي چې بالکل په موضوع باندې په جرابو باندې مسح نشته، بلکې تاسې پښې وینځئ. او بله طبقه چې کومه ده هغه دا دی، وایي چې تاسو په جرابو باندې مسح کولی شي او دې سره سره که یو کس په پښه باندې یوه کپړه تاو کړي په دې باندې تاسو مسح کولی شي. اصل خدا خبره ده چې تاسو مانځه دپاره اودس وکئ. نو په احادیث مبارکه کې د مسح دومره زیاته تذکره راغلی ده چې دا احادیث ته تواتر درجې ته رسېدلي دي. اصول دا دی که چېرته یو حدیث خبر واحد وي، د دې په ذریعه سره په کتاب الله باندې زیاتی کول جایز نه دي. خو چې کله حدیث د تواتر درجې ته ورسیږي نو د دې په ذریعه سره په کتاب الله باندې زیاتی کول دا جایز دي. کوم یو کس چې د داسې مسایلو نه واقف نه وي، هغه د اسلام د بنیادی چې کوم اعمال دي، بنیادی تعلیمات دي، د دین هم دغه انسان واقف نه دی. حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ دا یو حدیث نقل کوي، و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ قضای حاجت ته لاړو او زه د غسل لاړم، مالاس کې ولوټه و هغه د اوبو نه ډکه وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اودس وکړو، کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضای حاجت نه واپس شو، نو ما هغه ته اوبه ورکړلې. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په هغه باندې اودس وکړو او مسح علی الخفین او په موضوع باندې هم مسح وکړله. دا حدیث مبارک صحیح بخاری مسلم شریف په دې کې موجود دی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله